لغمان ولایت کې نجاران وایي تر پخوا یې کار او بار ښه شوی. دوی لامل د ښه امنیت شتون ګڼي. بل لور ته اخیستونکي هم په دې ولایت کې د نجارانو له ښه کار څخه خوښ دي. دا چې نجاري یا ترکاڼي د افغانستان یو له پخوانیو هنرونو څخه د لغمان کې هم مخینه سلګونو کلونو ته رسیږي. نیک محمد چې د لغمان ولایت په مرکز مهترلام ښار کې د نجارۍ کاروبار کوي او وایي تر پخوا یې کاروبار کې ښه والی راغلی. ومخکینی وخت لږ کارونه خلک ریتلین دي او کارونه خلک مخکې لا مقالانې چا د خوا تللی چې لټین راوړی په خپل کار هم کولی علیشنګ نه هم لرګي راوړو الینګار نه هم راوړو دلته خپله هغه وخت سره چې چا کوم شی خوښېږي هغه لرګي نه استعمالي کار شروع کوو که نه او بیا ډېر خلک اورفی لرګی استعمالوي که نه د اورفی لرګی نګهبانه غوندې ده د اقتصاد ضعیفه غوندې ده ښځه بد نه ده په خپل کارونه دي روان دي خدای په دې ټولو ښه کار روان ده که نجار ده او که ګلکار ده زموږ کار چې وچلېږي ټول سره چلېږي ماشینونه چلېږي مزدوران چلېږي هر کار زموږ چلېږي خدای په ماته دا فرصتونه په شاګردان دي ورونه وي د خپله موږ ښه کار چالان دي د خدای په نو هېڅ ستونزه نه لرو که نه دا مخکې ستونزې زیاتې وې اوس هېڅ ستونزې نشته اوس دلته موږ د شپې تر نس یولس هم کار کولی شو موږ ته څوک نه دي چې تا یا ولې کار کوې یا نه کوې وخت ناوخت دا خبره هم نشته مخکې چې موږ دا کار کوو موږ ته به لانجې جوړېدلې وو تاسې ته د شپې کار مونږ ته دا خطر ده دلته څوک بمونه کړي یو شی کړي بل شی کړي که نه دا خو اوس خدای پل ده اوس امن او امان ده که د شپې ته یوې بجې مونږ کار کولی شو د کوې د دې ترڅنګ منیر چې له 10 کلو را په دې خوا د ډیزاین کار کوي په خپلو هنري ګوتو یې د نجارۍ دې هنر ته لا زیاته ښکلا ورکوي. دغې لس کاله کې نظاره دا شکر دی خدای شکر دی او دغه نجاران چې زما ګاټان دي هغه ما دا تفریح راوړي زه پکې نقش وهم د ځان نه او شکر دی مخکې نه کاروبار ډېر ښه دی خیر نور هم کاروبار د موږ ښه کړي نو د خدای هزاره دا شکر دی دا تفهیم دي لازم راوړي دا ثاني دا هم راوړي مشاعره هم تفهیم ته راوړي پکې ځان نه ورته کول او نقشه ورته وړو هغې بیا دروازه کې اچوي دروازه وړي کور کې لګوي او دغه ډیزاینونه هر رقم ډیزاینونه شته دي تنها دا نه دي نور ډیزاینونه هم پکې شته دي دغه ډیزاینونه اوس ما سره پاتې دي دغه مې وهلي دي نور راسره نشته دی او ډیزاینونه ډېر دي. په ورته مهال اخیستونکي هم د نجارانو په لاس د جوړ شویو دروازو اشدارو او دې ته ورته نورو وسایلو له کیفیت څخه خوښ دي. زه خپله فرید خبرې کوم د لغمان د عمر ځایونه د قلعه ملا شرف اوسېدونکی یم او دا 15 وظیفې دي ما چې زه راغلی یم د پاکستان نه مهاجر او ډېر خوشحاله یم فخر پرې کوو چې لغمان په دې ولایت کې په دغه ساحه کې چې کوم ځای کې زه ولاړ یم او ډېر فخر پرې کوو چې وروره جانه دې ځای کې ښې اشدارې جوړېږي دروازې جوړېږي په ډېر مناسب ریټ باندې او چار سړی خواهش لري وروره جانه دغه سړي ته د ځانه زه خپله هم راغلی یم وروره دلته اشدارو پسې د غټو دروازو پسې او دلته وروره ښه په مناسب ریټ باندې ورکول کېږي او زه خپله هم خواهش دا لرم او دا مې تقاضا ده چې وروره دې ځای کې وخت یم اشداره یي که دروازه یي. د یادونې ده چې د لغمان په مرکز او ولسوالیو کې د سرتاسري امنیت د شتون له امله د صنعت په برخه کې ډېر پرمختګونه شوي. تسل احمدزی، هیرو ټي وي، لغمان.